د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لوري له 149 راستنو شو کورنیو سره نغدي مرسته ترسره شوه. دغو کورنیو ته د مرستیال والي الحج شهزاده مظلومیار په لاسونو دغه مرستې وویشل شوې. د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر په وینا چې د WFP مؤسسې په مالی همکارۍ نن 149 راستنو شو کورنیو سره نغدي مرسته ترسره کړه. هغه ویل په دغو مرستو کې هر کورنۍ ته شپږ زره افغانۍ ورکړل شوې. د لغمان ولایت مرستیال الحج شهزاده مظلومیار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ادارې او مرستندویه ادارو څخه مننه وکړه چې په لغمان کې له کډوالو او داخلي بې ځایه شو کورنیو سره مرستې کوي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې له یادو کورنیو سره وړاندې هم نغدي مرسته ترسره شوې ده.